کور ته وړه غوړي یو څوک یو مرسته یو شی سره کوي یو شی کوي بالکل حالات خراب دي بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو یو ځل بیا شاکر سنگري ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې دا وخت زموږ سره جبار استاد موجوده دی چې تاسو ته معلومه ده چمن کې غربت بیخي زیات دی. جبار استاد د کور یو ذمهواره کس و چې تیر 2 کاله مخکې د فالج بیماري ووالي ګاډی یې چلوه د ډریورۍ دی د خپل کور سرپرست دی په ده باندې بچیان ماشومان پسې دي دی اوس دومره بیمار دی چې یو وار بیا فالج ووالي د علاج پیسې خو څه کوي کور ته د مخستن د وړو د غوړو پیسې نه لري ماشومان تقریبا د مشر ماشوم به د 4-5 کالو بالا نه دی د کور ذمهواره کس دی اوس هم د کور خوراکۍ په دا نیت راوتلی دی چې یو څوک په زما سره کومک وکړي د وړو یا د غوړو پیسې به راکړي یا به یې راواخلي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې په چمن کې د تیرو 14-15 میاشتو څخه د بارډر دروازه چې کوم وخت بنده سوې ده په چمن کې دا رقم په زرونه ځوانان په زرونه د کور مشران بېروزګاره سوي دي چې د هغو سره بالکل د مخستن د وړو او د ډوډۍ او دا رقم د خوراک د خوړلو سامان هم نه وي ځکه چې بارډر دروازه بنده سوه دلته پر ډېرو خلکو روزګار ودرېدی په چمن کې ډېر غربت دی. نو زموږ سره جبار استاد ناست دی چې موږ ته کور معلوم دی دی خپله نه موبایل لري نه سیم لري خو موږ ته کور معلوم دی که هر چا کور غوښتی دی د چمن اوسېدونکی دی پر کالج روډ یې کور دی زه به بیا تاسو ته د کور په تپه لاس در کوم که د چا د غوړو وس ورسره کېږي که د پیسو وس ورسره کېږي که د وړو وس ورسره کېږي دی بالکل مریض هم دی اوس خوراکۍ ګایدلی هم نسي تګ هم نسي کولی ډېر مریض دی کورنۍ حالات یې ډېر سره کمزوري دی که د هر چا یو څه په وسه کېږي موږ به تاسو ته د کور په تپه لاس درکوو زموږ سره رابطه کوئ د ده سره معلومات کوئ د ده کور ته ورځئ پخپله به د حالات تاسو ووینئ د ده سبب مې ګایدی خو نسي 2-3 پوښتنې به ځینې وکړو. جبار استاد که دا راته ووایه کورنۍ حالات یې څنګه دي؟ خراب دي بالکل خراب دي کور ته وړه غوړي یو څوک یو مرسته یو شی سره کوي یو شی کوي بالکل حالات خراب دي. دوستانو د ده ګایدنګ چې دی دی ګایدلی نسي مریض دی په خپله 2 واره فالج بیماري ولیدي که چیرې تاسو دی غوښتی موږ به دی ستاسو سره میلاوو کور به یې در ښیو که د هر چا څه مرسته په وسه کېږي د جبار استاد سره یې وکړئ چې دی د 2-3 کالو څخه بېروزګاره دی مخکې ډریور و چې مریض سولو نو هغه ډریوري هم ختمه سوه اوس بالکل دومره کریاب شوی دی چې دی تګ هم نسي کولی ګرځېدلی هم نسي او که چیرې تاسو د ده کور غواړئ زه به تاسو ته د ده کور هم په لاس در کوم او دغه ویډیو پیغام پر مخ هم در سره نشر کړئ چې در نورو مسلمانانو پورې ورسېږي د دغه جبار استاد د کورنۍ مشکل ورحل کړي واړه ماشومان په پسې دي کور ته یې زنانه ناسته ده لیکن د ده سره دومره څه نسته چې دی یا مخصن خپلو ماشومانو ته ورکړي یا یې پخپله وخوري یا د ده کورنۍ وخوري. ډېره مننه.